افغانانو ورونو زمانه نننی لایف په اروپا کې یا په خارج کې چې کم مسافر افغانان دي د خوست د پکتیکا د پاره کومکونه وکړه، هغه د ټیک ټاک ځوانان، هغه د فیسبوک ځوانان، هغه رښتونکي افغانان، هغه رښتونکي بچیان د افغانستان چې خلکو ورته بدې ردې او کنځلې کولې، نن دا ثبوت شوه چې یا د ټیک ټاک ځوانانو یا د فیسبوک ځوانانو یا مسافرو په خارج کې په اروپا کې اوسېږي، په هر ځای کې اوسېږئ، مسلمانان هم تاسې هستئ، افغانان هم تاسې هستئ، غیرت هم په تاسې کې دی، پښتو هم په تاسې کې ده، وطن پرستي هم په تاسې کې ده. افرین شو په تاسې شه او نالت په هغه خلکو شه چې پرونه پورې زمونږ اروپا کې یا په نوره نړۍ کې چې افغانانو هغې ته سکشویان او د کفارو خطاب کوو. نن هغه خړې سترګې نیولي او الحمدلله زمونږ ځوانان الحمدلله د وطن سره په میلیونها روپۍ کومک وکړو. دا سلسله روانه ده. افغانانو ورونو، زه به تاسو ته څه ناڅه معلومات درکم. الحمدلله موږ په خپل ښار کې او د برمنګم په مرګړو یو ځای تقریبا څه د پاسه 2 میلیونه افغانۍ مرسته د افغانستان سره راغونډه کړې او دا به انشاءالله افغانستان د په خپل لاس وړي او په خوست او په پکتیکا کې انشاءالله په هغه کم چې زلزلې او جوبل کړي خلک دي او میلیونه تباه شوي هغې سره به انشاءالله کومک کوي. او همداسې زمونږ د لندن مرګړي تقریبا څه کم یا څه د پاسه 2.5 میلیونه افغانۍ هغې کومک راغونډ کړي. زه د خپل ښار په ځوانانو په افغانانو شاباسۍ مبارکۍ ورته ویم. د برمنګم په مرګړو افغانانو باندې حاجي صاحب خیوه ګل، جان محمد، نور زمونږ استاسې جانان مرګړی یا داسې نور افغانان چې هلته تقریبا په لکاو روپۍ افغانۍ راغونډې کړي او د افغانستان دپاره کومک کوي. او همداسې په لندن کې زمونږ استاسې غازي ورور او د غازي سره مرګړي چې تقریبا 30,000 پونډه چې سره پاسه 2.5 میلیونه افغانۍ کېږي دا یې راغونډې کړي افغانستان سره کومک کوي. بیا هم افرین ستاسې په مور پلار شه. او همداسې په دوبۍ کې زموږ ستاسې افغانان وروڼه یو څو هلکان دي، رحیم صدیقي ورسره اړیکه لري، زه تاسې ته مبارکۍ وایم. افرین شه ستاسې په مور پلار شه. هغه خلک چې پرونه پورې تاسې ته سکشویه ویلې، پرونه پورې تاسې د کفر خطاب کو، الحمدلله نن تاسې وښودله چې په وطن باندې ستاسې زړه خوږېږي، په وطن باندې ستاسې زړه خوږېږي. هغه غازي چې خلکو ورته بدې ردې ویلې الحمدلله نن د مرګړو سره یو ځای په لندن په کوڅه ګرځي او د افغانستان دپاره خپل دغه کومکونه کوي، د خوست او د پکتیکا دپاره. همدغه شان دي د برمنګم مرګړي، همدغه شان دي د دوبۍ مرګړي، همدغه شان دي رحیم صدیقي، همداسې نور کسان. دا هغه کسان دي چې خلکو به ورته بدې ردې ویلي. زه به صفت کومه که د چا زړه خفه او که خوشحاله چې څوک د افغانستان دپاره کار کوي، څوک د افغانانو دپاره کار کوي، زه ورته شاباسۍ ویم. او نن ثابته شوه، نن تاسې هغه بې غیرتو ته زه ګوره ټول نه خیم، زه هغه بې غیرته خیم، هغه بې غیرته ګیرور، هغه بې غیرته چې پټګۍ وي او که پټګۍ نه وي او که نیکټۍ والی چې تاسې ته په سپک نظر کاته او په تاسې باندې کبر کو. نن تاسې وښوده چې د وطن اصلي بچیان تاسې هستئ، تاسې هستئ چې دغه وطن سره کومک وکړو. افرین شه ستاسې په مومن مسلمانان، تاسې د اروپا مسلمانان هستئ. غیرت درکې دی، پښتو درکې ده، په وطن هم زړه درکوي. او نن هغه ګمراهان چې موږ او تاسو ته به بدې ردې ویلې نن خړې سترګې نیولې ولاکې 2 روپۍ هغه کومک وکړي. هغه به ځان ته واده کوي، هغه ځان ته په 22 لکه افغانۍ وانې دویمه یا درېیمه ښځه کوي، بیا به ورپسې هلیکاپټر راولي او سیا مهربانه په هلیکاپټر کې به یې او موږ او تاسو ته بد رد ویلي. نن دا په دمونو وانه دا وطن نه چلېږي. دا وطن به دغه د ټیک ټاک ځوانان، دغه د فیسبوک ځوانان چې په عملي میدان کې وښوده چې یوازې په ټیک ټاک کې ډوزې نه وي، دلته په عملي کې دا شی ثبوت یې کړو چې افغانستان اصل بچي چې دي دا خارج ته چې راغلي، موږ داسې نه وایو چې وطن کې ټول خراب دي. خو هغه خلکو ته زما دا میسج دی چې د اروپا خلکو ته په بد رد ویلي. نو افغانانو ورونو الحمدلله افغانانو کې یو احساس راغلی دی. زه د مننې په خاطر دا لایف ته رالم چې زموږ مرګړو الحمدلله ډېر زیات کومک وکړو. دغه تاسو ته مې تفصیل درکړو چې څومره په میلیونها کومک نور هم کېږي.
ان شاء الله زمونږه که چېرته زه تاسې ته وایم د ټیک ټاک ځوانانو یا د فیسبوک ځوانانو که چېرته تاسې په اتفاق شوئ څومره کومک به خپل وطن سره وکړئ دا وطن به موږ او تاسې جوړو دا وطن په دمونو نه جوړېږي دا وطن د دروغو په خبرو نه جوړېږي دا وطن عملي دغه غواړي او عملي شی تاسې وکړو ځکه د دې پیسې نه بل خوږ شی نشته دی چې دا پیسه څوک مصرفوي پوه شه چې دا هر څه کوي هر څه مرد هم تیار دی هر څه تیار دی او چې دا پیسه څوک نه لګوي پوه شه چې هېڅ هم نشي کولی دا چې څوک لګوي که نه بې زور هغې ته کېږي نو معلومات یې هغې ته کېږي نو تاسې د دې نه تېر هستئ تاسې خپل اماد خپله دغه افغانیت او خپله پښتو مه ښودله نو زه افغانانو ورونو ډېر زیات خوشحاله یم چې افغانانو کې انشاءالله احساس راغلی زه په تاسې ډېر خفه کېږم په ټیک ټاک کې ځوانانو زه قسم دی چې زه ډېر کړېږم ځکه چې تاسې خپلو کې یو بل پسې راځئ کنځلې کوئ تاسې راځئ ستاسې یو د استعداد نه یا ستاسې د ځوانۍ نه چې افغانستان او ستاسې په امینونو ته پیدا ورسي تاسې په ټیک ټاک کې ډېر غلط روان هستئ بعضې ورونه موږ راځئ که په فرانسه کې هستئ که په جرمني کې هستئ که په امریکا کې هستئ که په هر ځای کې هستئ ستاسې جرأت ته ستاسې افغانیت ته چې ستاسې د خپل وطن سره کومک وکړو بیا او عظیم جهاد دا دی بالکل عظیم جهاد دا دی ما تاسو ته مخکې ویلی چې تاسې مومن مسلمانان تاسې هستئ اصلي افغانان تاسې هستئ اصلي د وطن بچیان تاسې هستئ او دغه دروغجن او د بده مرغه زمونږ حکومتونه که دغه حکومت و او که د دې نه تېر شوی حکومت و زمونږ او تاسو ته ډېر په سپک نظر کتلي په خارج کې افغانانو ته ډېر په کمزوري نظر یې موږ ته کتلي هېڅ یې موږ ته توجه نه ده کړې چې موږ او تاسې د وطن یو غټه سرمایه یو موږ او تاسې د وطن یو غټه سرمایه او غټې پیسې لیږو افغانستان ته دا افغانستان چې موجوده روان دی همدغه د خارج د خلکو په پیسو روان دی دا شیونه موږ لیدلي ده د دروغو خبرې به چې دې کولې چې کله یو شی د اسمان نه راولېږي کله بل شی د اسمان نه راولېږي یو شی هم د اسمان نه راولېږي دغه افغانان دي چې د خپل وطن سره الحمدلله کومکونه کوي او دې دې کوي دویم واده دې کوي درېیم واده دې کوي څلورم واده دې کوي 10 لکه او 20 لکه دې په ور ورکوي په تیارو کې دې بیا ډولۍ ګانې وړي نو خبره دا ده افغانانو ورونو زه په تاسې باندې فخر کوم زه به یو څو ملګري م رالمه چې د اروپا د ملګرو نه مننه وکړي موضوع مې دا ده چې د اروپا غازیان د اروپا د وطن دوسته خلک یا نور په سعودي کې یا په دوبۍ کې بالکل چې ستاسې په وطن باندې زړه خوږېږي نو زه به انشاءالله یو څو ملګري موضوع به مې دا وي چې په اروپا کې په خارج کې ناس افغانان الحمدلله د افغانستان سره څومره مرسته وکړه څومره مرسته سره روانه ده انشاءالله په دې باندې به زما خبرې زه به بعضې ملګري راوالم دلته که بعضې ملګرو دلته ما ته دغه کړی زه بیا راوالم صبر وکړه په موضوع به غږېږي بغیر د موضوع نه به تاسې یو شی هم نه ویوئ ښه نه پوهېږم چې دلته ما ته کوئ زه به انشاءالله چې تاسې السلام علیکم وروره السلام علیکم ته خو کټ شو زړګیا دا به انشاءالله یو رالمه چې چا کم ملګري دا کوو انشاءالله چې تاسې به خپل نظر ورکوئ چې په اروپا کې افغانانو زه ټول افغانان څومره مسافر دي خصوصا د اروپا افغانانو ته ډېر سپک نظر شوی که هغه په امریکا کې دي که په استرالیا کې دي که په لندن کې دي که په فرانسه کې وي که په بلجیم کې وي دغه ټول ته ډېر په سپک نظر کتل شوي زه به نن به زه تاسو سره دې باندې زه سره خبرې کوم سردار خان هغه کوم چې په اروپا کې هسې کوشش کوي چې هغې سره زه خبرې وکړم او انشاءالله زه به بیا ګاله خپل ټیک ټاک نه لایف راځم په دې باندې به زما خپرونه وي انشاءالله په دې به زما خپرونه وي چې د اروپا د ځوانانو باید موږ او تاسې مننه وکړو موږ او تاسې د دې نور هم تشویق کړو هغه ځوانان تا خدای چې پرونه پورې ته کنځلې کولې بدې ردې ویلې نن وکړه چې په وطن باندې د چا نه خوږېږي څوک وطن سره مرسته کوي څوک په وطن سره کومکونه کوي څوک د وطن په غم کې مړه دي خو همدغه مسافر ځوانان مړه دي که نه السلام علیکم سلام علیکم بچا صاحب وعلیکم السلام وروره جوړې قراري ده په خیر خیر کېده خیر تاسو ته او تاسو د ټول لایف ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې وعلیکم السلام
باچا صاحب مونږ خو دلته کې یم په زه خپله په دغه کې یم فرانسې کې یم. ښه 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 باچا صاحب زه صرف دغه یو خبره لرم چې دا یوازې تاسو مخکې هم د لایف کې ویلي چېرې دا نه چېرې موږ په هغه یو هفتې لپاره ولا یو راشن ورکو چې ډوډۍ ورکو دغه ورکو هلته کې داسې کورونه دي چې هغه نړېږي د یو دقیقې سره هم نړېږي همدا رقم کورونه ولاړ دي پوه شولې نو موږ وایو که دغه پیسې چېرته په دغه باندې ولګېدې دا نه چېرې یو کور کې مړی نه دی سوی چې څه کې هغه سره موږ کومک نه کوو باید چې موږ هغې سره هم کومک وکړو چې هغه سبا له را نړېدی شي هغه کور پوه شولې چې باید هغې څخه داسې کور جوړ شي چې دغه ځای داسې دی چې ښه مزېدار کور ورته جوړ شي چې سبا ته دغه زلزلې څخه خدای مکه الله مکه رانیسي خو بیا داسې پوخ جوړ شي چې هغې پکې وخت تېرولی شي او ډاډه پکې اوسېدی شي. زه پوهېږم سردار خان زه پوه شوم خبره دا ده هغه ما اواز اوچت کړی اوس راشد خان چې دی په هغې باندې پروګرام روان دی راشد خان چې دی دا خو داسې مرستې دي چې دا فلحال ضرورت دی د هغې دپاره هغې باندې راشد خان پروګرام روان کړی ته ماله خالي په دې باندې نظر راکړه چې پرونه پورې دغه خلکو چې په وطن کې بعض ټول خلک نه ښیم موږ او تاسو ته به سخت شوی ویلو د کفارو خطاب به کولو او بیخي په افغانۍ دا سپېڅلي مسلمانان دي دا بالکل په وطن باندې زړه خوږي او باید موږ او تاسې دا وستایو ځکه چې دې اقربانان دلته اکثر له 95% مزدورکاره طبقه ده مګر بیا هم دې پیسې رالي د خپل وطن دپاره کومک کوي د خپل وطن دپاره مرسته کوي دلته شپه ورځې په ځان یو کړې ده مګر ما هغه زه دا حکومت نه ښیم زه تېر شوي حکومتونه هم ښیم چې والله چې ډېر په سپک نظر یې زموږ خلکو ته کتلي په خارج کې ډېرې بدې ردې ویلي او نن وګورئ تاسې وګورئ چې هغه دی څومره کومکونه کوي څومره هلې ځلې کوي څومره ړی په وطن خوږېږي او دې نن سه مهربانه په 20-25 لکه روپۍ باندې بیا مو درېیمه ښځه کوي بیا په هلیکاپټر کې وړي نو ته ښه شوې که دغه د اروپا افغانان ښه شو دا ورونه زنګ در روان دی هیله کوم چې دا ویډیو شیر کې لږ غونډه کې لایف زه ډېر لایف نه کوم لږ غونډې لایف کوم چې څو کسان راوالم نظر م والم بیا وروره خدای په اماني سره کوم الحمدلله په تاسې باندې موږ فخر در باندې کوو تا ته خو زنګ نه درځي ورور نه پوهېږم چې ولې ښه زه تا کټ کړم تا ته زنګ نه درځي زه صرف ستاسې دپاره راغلی یم د اروپا میشتو افغانانو دپاره خالي ستاسې دپاره به یو لایف جوړ کړی د مننې په خاطر باندې او باید زه ستاسې ځکه چې زه ستاسې مننه ونه کړم نور افغانان ستاسې مننه ونه کړي په دې باندې زموږ به غاړه بندوي موږ به خجالت یو ځان سره چې هلکه دې خلکو دومره کومک وکړو په میلیونهاو روپۍ دې کومک وکړو دا هغه خلک دي چې دوی ورته په کوم نظر کاته او همدغه خلک دي الحمدلله چې زموږ او ستاسې هغه کونډې یتیمانو سره هغه مظلوم ملت سره کومک کوي د هغه خلکو چې هغه بدې ردې ویلې ما همیشه ویلي زما مطلب د ټول افغانستان نه دی ټول حکومت نه دی خو هغه خلک چې هغه بې وجدانه چې دې خلکو ته بیا وروره په رقم نومونه او په سپک نظر به یې ورته کاته نن ستاسې په مخ څه پاتې شو والله کې تاسې یو 2 روپۍ کومک هم وکړئ مګر همدا ځوانان دي الحمدلله چې په میلیونهاو روپۍ راغونډئ په لکهاو روپۍ راغونډئ او خلکو سره کومکونه کوي نو باید چې دا موږ ونه ستایو نورو بیا موږ تاسې چې ما راته ویل چې یو سړی تا سره پیسه لګوي پوه چې دا سړی ما سره د ځانه تېر دی دا سړی ما سره د وینو نه تېر دی یو سړی پیسه نه لګوي پوه چې هغه یو شی هم نه کوي ځکه پیسه چې ډېره خوږه ده روپۍ ډېره خوږه ده نو دې د افغانان چې په خارج کې ناست دي دوی د خپلو پیسو نه تېر دي و چې وطن دپاره مرسته وشي کومک وشي مګر د هغې په بدله کې موږ او تاسو ته څه رقم څه پورې وویل شي نو دا ویډیو د هغه خلکو ته منشن کوي چې چا به زموږ په اروپا کې افغانانو ته بد نظر او په سپک نظر کاته
او خپل فی مهربانه سړي دي شاته دا ناست دي چې کله به زما زوی امریکې ته ځي، کله به زما زوی استرالیا ته ځي، کله به زما زوی لندن ته ځي، مګر نور خلکو بچیانو ته سپکې ستوري ویلی دي. زه به دغه یو دغه راولمه، صبر وکړه جان دغه به روان په تقسیم کې عدالت. بالکل په تقسیم کې به زما من خپله چې ده انشاءالله د ملګرو چې کومه پیسې راغونډې کړي دي څه د پاسه 2 میلیونه افغانۍ دي، تاسې ته به موږ بالکل به تاسې ته موږ ویډیوګانې ښیو، تاسې ته به موږ دلته هغې ویډیوګانې ښو، تقسیم به یې دله ښو چې کوم ځای کې تقسیم شوي دي. موږ به هر شي او قربانۍ ته دې ته ګوره چې یو سړی د اروپا نه یا د خارج نه خپل هر څه پرېږدي او افغانستان هغه دې ته ځي چې هلته زلزلې کېږي او ورته څنګه حل دی. دې قربانۍ ته دې ته وایي مجاهدین، دې ته وایي سپېڅلي افغانان، دې ته وایي وطن پرست، دې ته وایي په وطن مین شخصیتونه چې خپل ژوند زندګي پرېږدي، کومک هم کوي بیا دې هلته تقسیموي. یعنې دا موږ نو زه شاباسي در کوم. زه بالکل تاسې ته بالکل اتلان ویم که هغه ما راته مخکې نومونه واخیسته، که هغه زموږ د برمنګم ملګري وو، که هغه زموږ د لیډز ملګري وو، که هغه زموږ د لندن ملګري وو، غازي او نور ملګري، که هغه رحیم صدیقي او د دوبۍ والا، که نور څومره افغانان هستې ټولو ته به خفه نه شي باوی چې زما نومونه خو دغه نومونه ما ته یو څو یاد یې کړه. نور تاسو ټول ما ته یو رقم تاسو دی او زه تاسو ته سپېڅلي مجاهدین ویم، زه تاسو ته سپېڅلي مسلمانان ویم، ځکه په وطن مړه خوږېږي، ځکه د وطن نه نه راوړئ، وطن ته پیسې لېږئ، ځکه نه غصب کوئ، نه زورواکي کوئ، نه د اسلام په نوم خلک وژنئ، نه وروره بل کار کوئ، خپل پیسې ګټئ وطن ته یې لېږئ. نو دا یو عظیم جهاد دی، عظیم جهاد. بالکل وروره موږ بالکل الله تا ته اجرونه درکړي. عبدالله حنیفي وروره السلام علیکم وروره. وعلیکم سلام پاچا کمال صاحب ښې جوړې؟ طبیعت ښه دی. قلاري د کوم ځای نه غږېږي وروریا؟ زه خو یم د جلابات، تاسو کلیوال یم د کامې یم، خو فعلا پاکستان کې یم. ښه زه ډېر ښه الله دې خوشحاله لره چې هر ځای کې زموږ وطندار یې، زموږ د وطن دغه دا راته ووایه چې په اروپا کې ته معلومات دی په خارج کې چې څومره چندې د افغانستان دپاره غونډېږي او بعضې خلکو بعضې اشخاص د ټول خلک نه ما وضاحت هم ورکړی چې دې خلکو ته بیا ډېر په سپک نظر کتل. نن وګوره د وطن سره زیاته مرسته چې کوي همدغه په اروپا کې او په خارج کې ناست افغانان یې کوي. بالکل صحیح خبر ده. و د ټولو نه موږ مننه کوو چې کومه پکتیکا خوست کې کومې زلزلې سوي او خلک ورنه متاثره سوي، هغې لپاره تاسو خپله شخصا هم تاسو ډېرې هلې ځلې وکړې، شټندې هم وکړلې، رحیم صدیقي وروره لونګین او داسې نور هم چې چا کړي، موږ له ټولو نه ډېره ډېره مننه کوو. الله دې هغه جهان کې ورکړي. بالکل اورې اورم. او دا چې دا د هغه خلکو په مخ باندې ډېره ښه درنده څپېړه ده. پوه شوې چا به څه ویل دا سوسیال خواره دي، اوس نوم یې زه نه اخلم، هر څوک یې ښه پېژني، ښه نامنیسه به یې نه وایو. پوه شوې؟ او دا د هغوی په مخ باندې ډېره غټه څپېړه ده. اوس دوی به په کوم مخ باندې دوی دا خبرې کوي، مثلا که دې نه بعد هم دوی وایي دا سوسیال خواره دي یا سپي مینځي، مثلا تاسو ته ښه پته ده، ښه هر څه تاسو کاته تاسو ښه اورېدو. پوه شوې؟ بالکل ګوره زه دې پوه کړم دغه خلکو چې دا خبرې کولې ته یقین وکړه چې دا اصلي د امریکایانو ایجنټان دي. دې ته بالکل امریکا دا د اروپایان دې ته پیسې ورکوي، موږ دلته مزدوري کوو. اصلي سوسیال خواران دغه خلک دي چې دا بدې رج او کنځلې بیا کولې. اصلي د امریکایانو ایجنټان دغه دي، د دې کورونه، د دې د بچیانو خرچې، مکتبونه، دا ټول د خارج په پیسو چلېږي، مګر پیغورونه د موږ ته راکول. خوشحاله آباد اوسې، زه به نور ملګرو ته ټایم ورکړم. کامواله خوشحاله اوسې. کاموال صاحب زه تاسو لایب ډېر وخت دغه کومه ګورم، پوه شې؟ زه د کامې یم، زه خپله د ګوج کلي یم، خو دلته پاکستان کې پیدا سوي لوی سوي و، افغانستان په سترګو نه دلیدلی، خو هغه مینه او احساس خلکو ته احساسېږي. پوه شوې؟ مننه کوم تاسو خپله مبارزې ته دوام ورکړي او باید نورې چندې هم خلک وکړي، ځکه خلک ډېر متاثره دي. باید داسې یو کار ورته وکړي چې هغه د عمر لپاره یې داسې نه ته به یو ورځ روټۍ ورکړي، 2 ورځې به ورکړي، نو عمر لپاره باید کار وکړو ورته. صحیح ده، مننه. خوشحاله اوسې، ډېره مننه. خوشحاله. سلام علیکم. وعلیکم السلام.
ډېر ښه نظر ورکړو. الله دې خوشحاله به. ته وروره تا ته زنګ نه درځي، ته د لایف نه وځه. عبدالله حنفي تا ته دغه نه درځي، صبر تا له زنګ نه درځي وروره. ته د لایف نه وځه بیا راشه. عبدالله حنفي وروره ته لایف نه وځه بیا راشه، بیا به دې راوالم انشاءالله. لږ نظر به ورکوئ. نظر دا دی چې د اروپا مومن مسلمانان مجاهدین سلام درته کوم، سلام درته کوم بالکل چې تاسې مومن مسلمانان اصلي افغانان اصلي د وطن بچیان وئ. ځکه په وطن باندې مړه خوږېدو، وطن سره دومره کومکونه وکړه او لګیا کوئ په میلیونها روپۍ. او انشاءالله که موږ یو بل ته داسې لاس ورکړو انشاءالله د افغانستان جوړېږي. داسې دا کومه لرې خبره نه ده، خو دا اتفاق او اتحاد ته ضرورت دی. لکه اوس چې تاسې په دې د خوست او د پکتیکا په زلزله کې وکړو، نو الله تعالی د دې اجرونه درکړي. موږ په تاسې باندې افتخار کوو. زه خصوصا چې 10 لایف هم درته وکړم هم کم دي، چې 10 لایف درته وکړم ته وروره بلاک یې عبدالله حنفي وروره نه پوهېږم چې زما دغه نه بلاک یې که څه بله وبخښه ډېر بلاک مې کړې که څه چل مې وکړو نه پوهېږم وبخښه ډېر وبخښه لکه چې بلاک مې کړې په زوره. نو خبره دا ده چې تاسې دومره غټ کومک وکړو، دومره غټ کومک، او تاسې افغانانو ته یو انرژي ورکړه، تاسې د خپل ولس ته یو انرژي ورکړه، تاسې د خپل ولس ته دا وښودله چې موږ تاسو سره یو. نو الله تعالی مباد او ودان لره موږ په تاسې افتخار کوو. ته وروره وبخښه حنفي ورور، لکه چې ما بلاک کړو په غلطۍ کې مې بلاک کړو. ډېر بخښنه غواړم. ما بټن او دغه واله بس هغه نه بلاک. خیر زه به بیا بلاک نه وباسم، اوس نه کېږي، اوس پروګرام کې یم. بس د زنګ دغه نشته دی، اپشن نشته دی. بس زنګ اپشن نه لري وروره. تاسې خفه کېږئ مه. دلته ډېرو غوښتنې کړي د زنګ، خو زه به کوشش کوم چې په مزه یو راوالم او په موضوع به غږېږي. نورو نن سیاسي موضوع نه ده، موضوع صرف د اروپا د مومن مسلمانانو او د هغه خلکو چې دې خلکو ته به بد رد ویلي، دې خلکو ته به کنځلې کولې، دې خلکو ته به توهین کوو. په موږ باندې اور تېرېدو افغانان ورونو، ځکه موږ د هغه وطن بچیان یو. یعنې دا خبره کول چې یاره ساکشویان، یعنې دلته څوک دا شی شته، یعنې دلته په لندن یا په انګلینډ کې څوک ډریور هم نه ساتي، خو دا د دې او تبلیغاتو الان کې په دې اروپا کې زه درته ښیم، په اروپا کې، په امریکا کې، په لندن کې، په جرمني کې، په فرانسه کې، په بلجیم کې د طالب زوی شته، ورور شته پکې، طالبان پکې اوسېږي، د مجاهد زوی پکې شته، مجاهد پکې اوسېږي، جمهوریت والا شته، نور افغانان پکې شته، ټول پکې اوسېږي. داسې نه چې ګنې دغه دی. نو دوی هغه نو له اساسې د زامن او د تره زامن چې دلته اوسېده، یا د طالبان یا مجاهدین یا دا نور خلک، ولې دې دفترو کې دا نور خلک بېادبي ما پې نور کارونه کول. نو خبرداره چې کلم کبر نه دی پکار افغانانو ورونو، کلم چاته توهین نه دی پکار، کلم چاته په سپک نظر نه دی کتل. ځکه چې ته په سپک نظر وګورې الله تعالی د دغه ثاني وخت راځي، بیا د الله تعالی ذلتۍ او افغانانو ته ستا مخ بیا ښکاره کوي. نو همیشه درون نظر په احترام هغه چې هر یو انسان وي، که هغه مسلمان وي او که غیر مسلمان وي، باید موږ تاسې ورته په داسې نظر وګورو چې د انسانیت او د مسلمانۍ په چوکاټ کې. نو خبره دا ده چې نن تاسې وکاته چې الحمدلله زموږ ځوانانو ډېره مبارزه وکړه، ډېره قرباني ورکړه. نو الله تعالی دې همیشه آباد لري، همیشه الله تعالی دې خوشحاله لري. ځکه یو غټ کار وشو، یو بدلون راغی. یعنې د دې نه مخکې چې څومره آفتونه په موږ راغلي، افغانانو داسې یو بل سره لاس نه دی ورکړی او نه دومره اواز بدرګه شوی. خو شکر الحمدلله موږ په دې موږ خفه یو چې زموږ په افغانستان باندې چې دا زلزله وشوه، بې ګناه خلک د یو په امین پکې 18 کسان شهیدان شو، په هغې موږ ډېر زیات غمزده یو. خو په دې یو دا دی چې په دې غم په ساعت کې افغانانو یو بل ته لاس ورکړو، د یو بل سره مرستې وکړو، کومکونه وکړو. نو دا یو غټ د افتخار دی. الحمدلله په دغه باندې به انشاءالله موږ دوامدار مننه ورور ته. سلام علیکم. سلام علیکم. که ګوشکي دی اچولي، ګوشکي د غوږونو نه لرې که اواز یې نه راځي. وعلیکم سلام وروره، د پاکستان نه وروره خوشحاله آباد اوسي، مننه، عزتمن شي. چې هر ځای نه یې زموږ پښتون وروره، زموږ ورور یې، که د پاکستان یې او که د هر ځای نه یې، نو ته زموږ ورور یې وروره. دا خو وروره کټ شولو،
زه به دومره وخت هم نه لرم، همدغومره زما خالي لایف او لایف مقصد زما د دغه ځوانانو چې د ټیک ټاک ځوانانو، د فیسبوک ځوانانو، خلکو به ورته ډوزماران ویلو، خلکو به ورته فلانې ویلې، رقم خبرې به یې کولې، مګر نن دی اتلان او قهرمانانو خاطه او نن هغه د دې هغه مړان هم معلومه شو، هر شی معلوم شو. الله تعالی دې خوشحاله آباد لري، الله تعالی مې عزتمن لره. انشاءالله زه به په ټیک ټاک باندې هم راځم. زما د ټیک ټاک چې دی ما خپل ته لینک نه دی ورکړی، خو باچا کاموال او 2022 دا زما ټیک ټاک دغه دی. انشاءالله زه به هلته پاس لینک هم ورکړم، بیا تاسې کولی شئ زما ټیک ټاک ته راشئ، په هغې کې به مې انشاءالله زه په دې باندې لایف کوم او مننه به د دې ځوانانو نه کوم. په الله سپارم، به ښه وخت ولرئ.